ارمانونه ده چې دا ټول پښتانه منظور شي ډېره مننه. غالبه ملکان یو دوله د خپلې وردۍ چې وغورځوي روزي د الله نه ده الله تعالی به د دې نه دوله ښه روزي ویر کړي. لږ شپې مخکې پولیس خپله نارې وهلې چې یہ جو دهشتګردي اس کے پیچھے وردی ہے. هغه پنجابي او تورمخه پنجابي نرس کارډز کړي دي زموږ په دې خاوره باندې مکمل موږ کارډز بیا وو چې موږ په دې ځوانانو کې د بیداري وکړه ډېر انتهایی خوشګوار صورتحال دی. موږ ډېر مطمئن یو دغه صورتحال نه هندوستان د سکیورټي کمیټې تشکیل شوه. زه تا دپاره شهادت ته تیار یم، زه تا دپاره مرګ ته تیار یم و ته ما دپاره د افسر بېعزتي ته نشي تیارېدی. دا ته د اوسیرې په دې باندې ځان مه خلاصه. هر پولیس والا موږ سره میلاو شي موږ ټینګ کړي موږ ته دا خبره کړي چې موږ باندې پاسه نه پرېشر دی موږ مجبوري دي یاره موږ د مرګ مجبوري دي موږ مړېږو تاسو په سره موږ تاسو دپاره اواز اوچت کړی دو غلامان دي د مفخر سره یلی شو بیا دونه کوم خل ویریږي هغه غلام ابن غلامان دي بیا هغه ډبل غلامان دي ولې چې د مشر موږ ته یو خوب لیدل دی بیا دا شنه مشر موږ ته نه میلویږي به دې مشر به بیا مو ارمان کوم خو وخت په تېر د درون په اړه باندې چې کوم انجینیر صاحب دغه د موږ سره خپله موجود د هغه سره به هم لږ خبرې اترې وکړو. سلامونه ملګرو د پروني طوفان نه وروسته نن یو ځل بیا تاسو سره ویډیو شریکوم د انټرنیټ د نشتون په وجه باندې کوشش کوم ملګرو چې د ټولې ورځې ویډیو په یو ځای جوړه کړم او هغه تاسو سره شریکه کړم. ملګري لا هم په ګراوند موجود د پنډال د جوړولو تیاریانې بیا روانې تر څو چې پنډال تیاریږي ملګري بدلته هم ورته ناست دي زمونږ ډاکټرانو ماشاءالله میډیکل کیمپ لګولی ده دلته موږ سره عبدالرحمن رور او نګباشا رور موجود دي د میډیکل فیسیلیټیز په والا باندې پرون طوفان هم تیر شو موسم هم ډېر یخ شوی و نو ملګري څنګه دي په خپله پیسې په خپله نساجر موږ ته میډیسن راوړه او باران هم تیر شو پرون موږ راغلي وو پرون باران و نن ناست یو سهار نه ولې نه بیماران د زکام او چې کومان سو کیسې سم شي د په دې حواله سره بیماران لږ ډېر سره راځي که نه ډېر زیات راځي په دې حواله سره ډېر زیات دي خو موږ چې څومره ټریټمنټ دي هغه انشاءالله پوره کړي دي چې به نور هم موږ قضا نه راوړو چې هغې ته تکلیف نه وي که د شپې 24 ګنټې کښې موږ ته بیماران راځي نو د شپې هم موږ ډیوټي کوو او د ورځې هم نو فرست ایډ په والا باندې څومره مریضان تاسو دلته نور هم مینج کولی شئ؟ موږ بس کوشش کوو د تر 11 اکتوبر پورې ولې هغه نه بعد خو دلته د نور الخدمت والا او د انصاف د ډاکټران چې دي نو دا کیمپونه لګوي نو موږ دا ویلي دي چې دا کوم چې خدمت وال کسان دي دلته موجود دي دا بله ورځ کریک ډاون پرې شوی ده نو په منډو کې دوی زخمیان شوي دي او دلته شلینګ استعمال شوی ده د غاړې خرابې دي نو د هغو د خدمت والو کسانو لپاره فلحال موږ کیمپ لګولی ده موږ کوشش کوو چې 4-5 ورځې نور دلته دا جاري وساتو. ډېره مننه. دلته ملګري راغونډې میټینګ وشو مختلف ملګرو ته مختلف ذمهواریانې حواله شولې. موږ سره دلته نجیب عرف مجبور پښتون موجود دی. پرون طوفان وشو او بله ورځ ریاستي طوفان وشو د ګولۍ او دانسوګیز په ولس ته کام ته او ریاست ته په دې اړه باندې څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګلونو ځوانانو تاسو ته پته وي چې مشر وروتلی دی د قوم په غم کې وروتلی دی. موږ خپله هم اراده لږه لیټ په حواله سره د ډېټه لږه پاتې وه او سیټ هم برابرول پکار وو له ملګري کوم ترتیب سره ورستل پکار وو خو د مشر والا هغه ویډیو مو ولیده او نو هغه سره موږ هغه جذبه راغله خپل کارونه هم ټول پرېږدولو چې مو اراده ست اټکې وه نو راغلم هر نمونه حالاتونه د ملګري تیر شو دي زه د راغلم ماشاءالله ملګري ښه چمتو دي ښه برابر دي بیا هم خبره څه لکه زیات شو دغه سره موږ ته نقصان ونه رسېده دا څومره ظلم کې مغوره مو خلکو کې جذبه رسي بل طرف نه موږ سترګې وغړو دا څه قرباني نه رسي خبره جیل ته ایدل ټینټ سیزول یو ملګری ورکړې مړېدل موږ قبایلو مو پښتنو په زرونو قربانیانې ورکړي دي وطن دپاره او که یو ملګری دوه ورکې شهیدان شي جیل ته لوړ شي دا مو فخر سره یلی شو که ته وکسې په جیل کې اندازن په هر جیل کې 200-300 کسان دي چوک پوډرو کې راغلي چوک آیسو کې راغلي چا جګړه کړې او که بیا دی جیل کې یو انقلابي ملګری وي یو غیرتي ملګری وي یو بیل خان دی لکه دا مو خوش قسمتي لري که مو جیل ته لوړو غزه کې مو فخر سره یل شو مو قوم د پر راغلی یو کوم زخمی شو مو یل شو چې مو غزي شو او کوم قوم د پر مړ شو نو مو کور والا د مو مرګري د فخر سره شي د شهیدان شو کله نن مشر د کوم اعلان کړی د خپل ځوانانو د دایم صدا به تاسو خوش نصیبی وي دي زته راشو ماشاءالله ځوانان ډیر روان دي رسیبم نور تمام د میسج دی سپا اکسیډنټ کې بمړېږي تبه نه بمړېږي
په بدیانو کې به مړېږي خو که قوم دپاره ته قرباني ورکړې مرګ داسې نشته نه دا شان د سختیانو شتوري که کوم لیول سره د خلکو افغانو ښه خدمات دی ښه عزت دی دا د ښه چای اوبه ټیکه له ملګریو ته میلویږي خورېدل د هر پښتون لزمېري که نن د مو سره یو اخري چانس دی قومي عدالت دا اولنیم دی اخیرنیم دی خو که دې کې مو انټرست وانه خسته دا مو کاپ وګڼل دا مو سیریس وانه خسته نو دوباره دا شان چانس بیا مو ته نشته ولې څه د مشر مو ته یو خوب لیدل دی بیا دا شان مشر مو ته نه میلویږي به دې مشر به بیا مو ارمان کوم خو وخت به تیر وي مختلفو ضلعو کې اوس هم ګرفتاریانې روانې دي ډېر جیلونه ملګرو نه ډک شول چې کوم اهم ملګري هغه هم ونیول نو دا پښتانه پولیس دې ته څه پیغام ورکول غواړي او دا خو غلام پولیس دی دا خو مو بار بار خبره کوم دا غلام دی پولیس یا مونه غلام ابن غلام جوړي خو الحمدلله د کوم پښتانه وروتلي دي دا غلامان هم لري دو غلامان دي د مفخر سره یلی شو بیا دونه کوم خل ویریږي غلام ابن غلامان دي بیا غو ډبل غلامان دي والحمدلله هم مرګري وسم لګي خپل مزاحمت کی کوم بل جدوجهد وګون دا گرفتاریان بن کیږي دا شهادت په ور کوم مرګري ورکه زخمی کیږي دو ظلم جبردان نه نه هو کدنن مور وتلیو په واجب د دی وتلیو نن د مو مرګري ټینګيږي دنه مخ کې عام خلک ټینګي د عام خلکو سره وسم ظلمونه کیږي نو کده گرفتاریانو نه مو ور وته یا د غونډګردي نه مو ور وته بیا مو دا کوم روان مستقبل د پر یو امن عدالت دی یو قرباني دی بیا نو شو بالکل ورته چمتو د دې مزاحمت هم کنټرول نه زیات پولیس ورکې مړیږي ټول نه زیات تکلیف پولیس ته دی خو مور دې غلامیان اخلاص شدو بیا صرف د یو خبره کې پولیس سمو باندې پاسانه زور دی مو باندې پاسانه خبره سدو پریشر چولري آیا تو به افسر سوي کې یو د ټرمینیټ کی یو د مثال برخاست کی یو د ډیوټي نه لري کی زیات نه چې ته بیزتیب دار کی زه تو د پر شهادت ته تیار یم زه تو د پر مارک ته تیار یم او ته ما د پر د افسر بیزتی ته نشي تیاری دی دا ته د وسیری په دی باندې ځان مخلصه هر پولیس والا مو سره ملو شي موټینګ کی مو د دوه خبره کی سمو باندې پاسانه پریشر دی مو مجبوری دی یاره مو د مارک مجبوری مو مړی ګون تاسو په سره مو تاسو د پر आवाज اوچات کړل چې ته په پولیس رنده ماګه شویری دو ته پاته د سنداغه د پی ټی ایم مرګری وروته لري کدو چې ته تارګټ کلینګ کې مړ شویری کدو د پولیو ډیوټي کې مړ شویری نن ز یم څه هغه ډېر بختور پولیس ولوي هغه ډېر بختور اف سی ولوي سپنن ورځ باندې دا ورته درخواست ورکړي چې تمو په دلی لري کې چې د خپل پښتون به زدي نه کوم لکه ځان صدا به یو ریکارډ یو خوش قسمتي وي د مو فخر سره یل شو صدیق قرباني ورکا کڅنګ ګلمن شهید شي یا عثمان لالا یا نور مرګري شهیدان شو فخر سره یديږي نو مو فخر سره دا یدوم مولا ورځ مرګري دا خبره وکړه کې دي چې دا غریب والا پولیس والا برخاش و یا خبره چې دو سسپند ک غدا پر مو چاندام کوي شوم غدا پر بین مشال مو هر نمونه قرباني ته ته ډیر مننه ملګری یو بل شی هم درته وخم په فری ټایم کې چې ملګری د بوریت نو یو غوي ځانو سره هغه هم راوړي ولې دلته ډیر وخت پورې موږ براته یو نو هغه نیټ وغیرہ هم ځان سره راوړي چې ملګری چې هغه به خل لري درته لاړ شي خپل هغه لګلو به هم وکي بیا واپس را رواني او پرون تاسو کتل ملګرو چې دا ګراوند ملګرو یو 2000 په وکړل هغه کار چې ټریکټر باندې ومنګه په لکونو روپۍ لګول او تر هغه ځای پورې ومنګه د هر څه صفا کول الحمدلله ملګری په خپل دومره چمتو او بیا د قدرت الحمدلله الله تعالی ایو باران راوستو د هر څه هغه دوړه موله هم کینه ولاله نو دا دوړ طرف نه فائدہ شو چې ملګرو هڅه وکړه نو الله تعالی هم خپل رحم باران وره سه هم کدا ټنټونه پندال لا غشول خو الحمدلله ملګری چمتو دي دلته او دا هر څه نظام واپس نن به تاسو له ګرستو غوړي چې دا هر څه برابرۍ لچمن واخله ملګرو تر سواته پورې ملګری د خدمت لپاره دلته رسیدلی دي کوشش وکوم چې د هر ضلع ملګری هم تاسو سره وغږوم ملګرو د وزیرستان د بویا محمد خیل دی علاقې ملګری دي او هغه علاقې کې ډېر سمادنیات دي بے انتها زیات معدنیات دي ملګرو چې صرف هغه معدنیات هم مونږ پښتنو ته حواله شي د ټولو پښتنو هغه ستونزې په حل کېدلی شي نو ملګري نه به تپوس وکړو ستاسو په ایریا کې کوم کوم معدنیات دي تقریبا که څه اندازه درته وي همیش په علاقه کې معدنیات خو ټول خلک ته پته ده ځکه چې میډیا دور ده خو همیش چې کیم دا کاپر ده هي سره چې کاپر سره نه را چې کیم معدنیات دي ها او ټول میډیا باندې شو شوې دي چې سونایا دو چې کیم سره زر دي نه را داسې ډېر غادي او کرومایټ شته کرومایټ یا دا حالان کې موږ خپل چې څومره مدخل دي په صورت انټری باندې نو بیا د شپې چې کوم طوفان شو هغه وروسته ملګرو بیا خپل هڅه وکړه یو ټنټ ولګي دا په نور باندې ملګرو ورک لا شروع کړی دا ډبل ټینټ تیارانې تقریبا پوره شوې
ملګرو یو بل وړوکی ټیم دلته موجود ده، واړه ماشومان دي. پرون مې ولیدل ډېر زیات خدمت یې وکړو، تپوس به ترې وکړو. ځوانانو څنګه یې؟ د کوم علاقې یې؟ څنګه راغلی دلته؟ ماشاءالله پرون خو تاسو ډېر زیات خدمت وکړ، زنده باد، ډېره مننه. ملګرو دلته موږ سره یو مریض مې درته اوس وښوده. دا مریض له څو کلو نه د ګردې بیماري لري، خو بیا هم دلته په دې پنډال کې د جرګې په دې ځای کې موږ سره موجود ده. نو افرین دي دته هم چې علاج روان و، خدای بیا هم دلته ځان رسولی. نو الحمدلله دلته هم زموږ د ډاکټرانو چې کوم ټیم ده دغه پراپر علاج ورته کوي. د غرمې 11 بجې دي. پرون تاسو به خبر وای دلته باران هم ډېر کافي باران راغی، طوفان په شکل کې بیا بېرته ټینټونه وغورځول. نو موږ لګیا یو، ملګري رسېدلي دي هرې ضلع نه، انتظاماتو باندې اوس ټینټونه هم ولګېدل، نور هم را روان دي. د هرې ضلع تقریبا ټوټل ملګري هم را رسېدلي دي. په انتظاماتو کې اوس فلحال ټینټونه لګوو، بېرته د سیکیورټي پلان هم تیار دی، سیکیورټي کمیټې تشکیل شوه، پیاوړي ملګري دي او ډېر کار وباسي. ډاکټرانو ټیم را رسېدلی دی، هغه ما ناست دی، څه مسله وي څه خبره وي. بل د انتظاماتو په حواله ځینې ملګري لګیا دي، هغه د خپل ځانه هغه راوړي اوبه راوړي، د اوبه دپاره چې کوم پلانینګ ده. بل په ګراونډ کې کار هغې باندې لګیا دي خلکو، د تیږې د نور سامان د ګاډۍ هم را روانې دي، بیلچې هم را روانې دي، په هغې باندې به اوس کار شروع کېږي. هغه دپاره پاوشا 1500 کسان ملګري وتلي دي د کار دپاره، هغه هم اوس به شروع شي. او نور دا ده چې موږ یو سیستم لرو چې څوک ول مانه راځي، هم زموږ سره د ملګرتي دپاره همکارۍ دپاره هغې دپاره به جلا ځان ته یو ټینټ لګوو. کوم زموږ د پی ټي ایم مرشداباد هغه به ناسته یې سره به دوی خبرې اترې کوي. د میډیا ول بهر نه څوک رسېږي راځي، هغه خبره به خپل زموږ همکاران وي، هغه به خبرې مو ورسره کوي، هغه به لګوي او نور هم انتظامات لګیا دي. ملګرو د یو بل پنډال تیاري هم په اخري مراحل کې د هغه به هم اوس لګېږي. ماشاءالله ملګرو یو بل پنډال هم تیار شو مخامخ. ماشاءالله ورځ تر بله ملګرو رش ډېر زیاتېږي، ولس ډېر زیات را روان ده. د غرمې 1 بجه شوه، د ملګرو اوس څه پلانینګ روان ده، د هغې په اړه باندې موږ سره دلته حسین نور موجود ده، د سره به خبرې اترې وکړو. حسین نور ملګري دا خوا ته راغونډ کړل، څه حالات دي، څه ترتیبات دي، څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله تر اوسه پورې چې کنکریټ ډاون وشو یا د باران نه متاثره اوس چې دلته د مرکزی کور کمیټې ممبران یا نور زموږ ملګري دي هغه سره کینو د دغه کمی عدالت لپاره چې کوم انتظامات دي چې هغه انتظامات نور هم خپل شي، دغه نور زبردست جوړولو لپاره موږ دغه میټینګ پکېږي. په هغه میټینګ کې په ډیره داسې فیصله کېږي چې څومره انتظامات دي، انتظاماتو له ختمي شکل ورکړی شي. نو سره دغه میټینګ باید دغه سلسله کې کوو. ډېره مننه. ملګرو دا چې کوم پنډال تاسو یې نه دا پنډال د انتظامیه د میټینګ زو لپاره ده. دلته مخکې هم زمونږ پنډال زو تاسو سٹارټ ویډیوز کې کتلی، خو هغه د پولیسو بدبختانه دلته موږ سره چې کوم ظلم وکړ په هغه ظلم کې دوی وسوځول. ماشاءالله دلته په ډېر غټ تعداد کې مشران ملکان صاحبان دلته را رسېدلي دي، خپل د دې ځای کې خپل اهل ځالې چې څه هم خدمتونه یې په دوی باندې هغه ته هر څه تیار دي. مشرانو ته راغلي دي چې څه خدمتونه یې موږ ته راکړي، نو دوی ته خپل هغه ذمهواران یې وسپارل شوې. د غرمې تقریبا 2 بجې شوې، د ملګرو لپاره د خوراک بندوبست روان ده. ملګرو د روټۍ د نړۍ بندوبست وشو، تقریبا ملګري لګیا د نړۍ خوري
او اوس بدلته بیا د جمع منځ کیږي او هغه نه بعد چې لږ د عملر سره تغیر شي ان شاء الله یو ځل به بیا هغه کومې ایریا چې مخته کمې وي د صفایي کار چې کوم باندې کولو هغه دپاره هم بندوبست شوی ملګري به ټول یو حشر بیا کوي او د هر څه باندې به یو ځل بیا ورځي د مکمل ګراوند به انشاءالله جوړوي. د مخامخ پنډال کې ملګرو زموږ د مشرانو میټینګ روان ده او هغه ګاډی چې کوم تاسو نه روان څه ده په دې کې زمونږ سیالې پښتنې میندې خوندې راغلي دي او هم په دې کې خپل شرکت بشپړ وکړ. ملګرو د غرمې 3 بجې شوې دلته موږ سره نور ملګري هم را رسېدلي موجود دي. دا د مکین ملګري دلته را رسېدلي دي. سلامونه ملګرو. مکین کې حالات نن سبا لږ ویل کېږي چې ډېر زیات ګډوډ دي نو څه حالاتو د مکین؟ مکین خو دا حالاتو چې کوم موجود د مکین کې انسټیټیوټ یا مثال کې د ډي اس پی و نو هغه چې کوم د مکین د غورزنګ سوره ملګری وي هغه ډېر زیات تانګ کړل او د ډېر تشدد سره مخامخ کړل چې کوم میشر وتلی د په مختلف لیاره باندې روغللی لیاره مثال چې کوم مین روډ نه وي دا باندې وي کنه او چاپې ډېر زیات لاګېدل نو میشه دلو باندې روغللی بانو طرف ته سین پنګه باندې اوس میشه چې راغلی خبر پندال باندې انشاءالله میشه حاضری وکړه نو د میشه شملې ډېره مضبوطه انشاءالله امید لره نو د میشه د چپنه د چانه خوف توي کی او نو مثال میشه د سچګونه نه دا خوف توي کی دا د کوم د وطن ګټل دي چې چیرته د کوم د وطن ګټل خبره کیږي میشه غیزي د ځون راسوي ډېر مننه. ماشاءالله ملګرو که څه هم ریاست خپل کوشش وکړه دا ټریکټر والے بند کړي او بیا هم دا سره ورسېدل دی به هم خپل هڅه کوي او سره زمونږ ځوانانو چې کوم فورن صفایي لپاره بندوبستونه کړي هغه هم لګیاو هغه به خپل کار کوي. دلته موږ سره خپل مشران ناست دي دوی نه به پوښتنه وکړو تاسو دلته د ځوانانو چې کوم نظم ضبط یا بندوبست د هغوی نه څومره مطمئن یئ او ورسره د کام مشرانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه موږ خو لکه ټول پښتانه یو تقریبا زموږ سیاسي جدوجهد چې کوم دی په دې وطن کې 500 کلونه موږ را روان یو خپل په طور دا په ډیمزل اوس موږ دا خبره کولی چې په ډیمزل موږ په دې ځوانانو کې یو بیداري وکړه او دا زموږ د لپاره بلکې زموږ د خاورې لپاره زموږ د بچو د لپاره زموږ د بچو د مستقبل لپاره یو ډېر انتهایی خوشګوار صورتحال دی. موږ ډېر مطمئن یو دغه صورتحال نه خصوصا د ځوانانو نه چې ځوانانو کې چې کوم شعور راغلی دی کومه اګري راغلی ده کوم سوچ او کوم فکر د ځوانانو ډېر شوی دی زما یقین دی چې زموږ د سبا ورځ چې کومه زموږ د ځوانانو سبانه ورځ دا به انتهایی روښانه وي. موږ دعا ده چې الله د څوکي دې سره سره د مشرانو ته په تور یو مشر د مشرانو ته دا پیغام ورکړو چې د خپل ځوانانو په سر باندې لاس کېږي د دې حوصله افزایي وکړي دې سره څنګ په څنګ روان شي که دوی سره څنګ په څنګ نشي دې په سیده روان وي خو چې زموږ د ځوانان دې سره یو حوصله دي دې سره یو ولوله وي یو جذبه وي او یو دعا لرو چې الله دې موږ په دغه نیک مقصد کې موږ ازادي غواړو د جبر نه د ظلم نه د احتسال نه موږ غواړو چې زموږ د وطن وسایل چې کوم دي هغه زموږ د پښتنو لاسو ته راشي زموږ ډېره ریچ صوبه ده که دغه وسایل زموږ لاسو ته راغلي زما یقین دی چې زموږ بچي به در په در خاورې په سر کله یو ملک او کله بل ملک ته هلته به نه وي دا بیا نه به ځای شي چې کوم زموږ ماشومان په بار ملک کې زموږ بچي دي که نه هغه هم چې دلته کې زموږ صورتحال د خیره ښه جوړ شو انشاءالله که نه زموږ دا مقصد کامیاب شو موږ دا غواړو زموږ د بچي په خپل صوبه کې موږ په خپل پښتونخوا کې مزدوري وکړو وکړي که نه ولې موږ زموږ بچي چې کوم دی په بار ملکونو له ځي او هلته کې مزدوري نه کوي ولې کوي سره باره کوي خو دلته کې سشته نه که نه او که دلته سشته هم هر خلکو کابس کړي دي هغه پنجابي او تورمخې پنجابي نرس کابس کړي دي زموږ په دې خاوره باندې مکمل زموږ کابس دي هغوی زما په وسایلو باندې زما په زمرود باندې زما په سونه باندې زما په اوبو باندې زما په ګیس باندې زما په باندې موږ کابس دي موږ غواړو چې هغه د مزدور پښتون شکل وي هغه زموږ ټول زموږ کوم بشران دي په دې هغه روان دي کنه موږ ټول امید لرو ان شاء الله تعالی سبانه به خیر زموږ سباونه زموږ روخان ان شاء الله ډېر مننه. ملګرو اپن ورځ مو ډز انجوای کړی وې راځي نن به د پښتنو د کلچر مطابق اتڼ هم لږ انجوای کو.
دلته د مشرانو میټینګ روان ده ملګرو، ډېر وخت روان ده د انتظاماتو اړه باندې او ټریکټر خپل کار پیل کړی دغه ځای کې کتلی شي ملګرو صاف صفایي روانه ده. هغه ځای کې لږ ملګري انجوایمنټ کوي، د ډول وله راغلی ده او دا پنډال اوس هم لا سر تر سره د هغه رقم ډک ده. مشران ناست دي دلته، ځوانان اوس هم ناست دي. د ګرون په حاله باندې چې کوم انجینیر صاحب د هغه زموږ سره په خپله موجود ده، هغه سره به هم لږ خبرې اترې وکړو. سلامونه په خیر انجینیر صاحب، څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ وعلیکم السلام. د ګرون په اړه باندې کوم لږ پوهې کې چې څه نظام د څنګه به ترتیب تاسو جوړوئ دلته، کوم ځای باندې په کوم ځای کې خیمې لګي، کوم ځای کې به حال او د پارکینګ دپاره به کوم ځای؟ تاسو کدا سایډ راوخلی چې زما د لاس ته وګورئ چې زموږ څخه په دې اړخ باندې د ځای څخه ټینګ د ټریکټر هم لګیا دي، صحیح ده جي؟ په دې اړخ به زموږ سره تقریبا تر 30 پورې خیمې لګي او په هره خیمه کې به 300 نه تر 350 پورې 350 پورې کسان اکوموډیټ کېږي راځي، صحیح ده جي؟ بیا د دې په منځ کې یو فاصله مونږ ورکړې ده، اوپن سرکولیشن، مطلب چې خلک د خیمې نه راوځي بیا مین پنډال ته راځي، صحیح ده جي؟ یو 200 فوټ بیا دلته زموږ مین پنډال دی. دغه کسان چې کوم ولاړ دي تاسو ته دا جمع ښکاري، دا مین پنډال دی زموږ دا تقریبا 450 فوټ او 1000 فوټ ایریا دغه ده. په دې کې به زموږ سره 33000 کسان ایټ ټایم دا یو پروګرام لکه دا اټینډ کولی شي چې کومه جرګه ده، صحیح ده جي؟ بیا زموږ سره د دې په ښي اړخ باندې 30 خیمې والته لګېږي، صحیح ده جي؟ په هره خیمه کې به زموږ سره لکه 350 کسان وي. بیا زموږ د دې مطلب چې هغه کوم سایډ دی ریډي مطلب کوم سایډ ته نو 20 خیمې به زموږ سره په هغه اړخ باندې راځي، صحیح ده جي؟ بیا زموږ چې کوم مین سټیج دی، سټیج هغه دلته کې لګېږي، مین سټیج، صحیح ده جي؟ مین سټیج باندې به زموږ یو مین سکرین وي، صحیح ده؟ بیا به زموږ سره سب سکرینز وي په هر 100 فیټ کې جي. نو یو ښه طریقه کار باندې هڅه جوړ شوي، ښه انشاءالله ډېر او د پارکینګ نظام پارکینګ ته راځو. بیا زموږ سره چې کوم د دوی ته د هغه ټایلټس بندوبست یا باتروم لیټرین وغیره چې کوم دي نو دا تر 100 پورې تعداد ورته موږ ساتلی دی، صحیح ده؟ بیا چې کوم پارکینګ دی نو دا زموږ سره په هغه اینډ باندې دی، هلته کوي چې صحیح ده؟ او داسې دې ځای پورې بالکل جي دا تاسو ته ښکاري دا لاین دا به دلته کې پارکینګ چاته به هېڅ مسله نه وي. بیا موږ په فرنټ باندې هم روډ دا د سیفټي دپاره او چې زموږ سره رش جوړ نه شي یو 400 فوټ ځای دلته موږ پرېښی دی، لکه دا موږ وایو چې لکه داسې رش جوړ نه شي چې څه مسله ترې وشي، یعنې چې هر څه ښه په اسانه طریقه او په صحیح طریقه باندې وشي. ډېره مننه. ملګرو د صوبه سند حالتي کوارډینیټر نورالله ترین صاحب هم راورسېدو. ماشاءالله ملګرو وار په وار ولس تعداد زیاتېږي، په ډېر غټ تعداد باندې نور ملګري هم راورسېدل. دا ټول خلک اوس پنډال ته روان دي. ملګرو میټینګونه روان دي ځای په ځای د مختلفو انتظاماتو پوره کول لپاره او دلته نور هم ډېر زیات ولس را روان ده. راورسېد هغه ځای کې هم یو میټینګ ده، پورې ځای کې هم میټینګونه روان دي او ماشاءالله ملګري ډېر ښه چمتو منځ کې به تاسو وینئ ډېر زیات مېلمانه را رسېدلي نور هم را روان دي. په سند کې د پولیسو لخوا چې کوم کریک ډاون وشوه په هغه اړه باندې او دلته تاسو څنګه راورسېدې، په لاره کې څومره تکلیفات درته مخامخ شوه که نه، هغه په اړه باندې او ولس ته او پولیس ته څه پیغام؟ ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګیلمن شهید پر جنازه باندې
ګران رهبر منظور خان چې کوم اعلان وکړي چې وخت راغلی دی چې پښتانه سره جرګه شي نو د 3 میاشتو ټیم یې ورکړي د یعنې غالبا دغه 11 اکتوبر د جرګې اعلان وکړي او بیا دا د خوشبختۍ خبره ده چې د خیبر مځکه یې وټاکله نو د دې دپاره په مختلفو علاقو کې چیرې پښتانه آباد دي هلته کمپین شروع شو د جرګې په حواله دعوتونه نو په دغه سلسله کې موږ په سند کراچي کې هم دعوتونه شروع کړو په اول وار موږ منظور مشر راغوښتي کله چې د ریاست د ادارو د خوا ډېر سخت پریشر راغلی چې په یو صورت به منظور خان کراچي ته نه راځي نو بیا موږ ته ویل چې دا کار تاسو خپله وکړئ دا دعوتونه نو موږ چې کوم دعوتونه شروع کو اول پروګرام موږ په کشنی وزیرستان یعنی چې جونجار بورډ دی ورته وایي په دې کې موږ شروع کړي نو هغه دعوتي پروګرام نو هغه په یو جلسه عام بدل شو نو کوم چې موږ دویم پروګرام په منګوپیر سلطان آباد کې اعلان کړي هلته پروګرام وسو د پروګرام خپل ټایمینګ معلومو موږ باقاعده د سرکار ته د اطلاعي رپورټ ورکړی وو خو هغه موږ خپل پروګرام د سرکار په خوله 2 غنټې وختي ختم کړي موږ به د ماښام لمانځه بعد شروع کوو موږ د ماښام لمانځه نه مخکې ختم کړي د هغه بعد څنګه پروګرام ختم شو بیا پولیس ډایرکټ پر ولس باندې سټریټ فایرینګ پر ملګرو باندې زموږ د کراچي پر صوبایي قیادت باندې او په درزنو خلکو یې ګرفتاره کړو دا ټیم هم تقریبا غالبا 8 ملګري زموږ د په هغه واقع کې یو ملګری د هغه مخکې په جیل کې دی او سخت تشدد یې ورباندې کړی نور د 11 اکتوبر په حواله به دغه ووایو چې موږ پښتانه یو خبره کوو همیش د هر فکر د هر سوچ پښتانه چې سره کښېني یوه خبره کوي چې زموږ غم دا دی پر موږ ځکه بد حال دی چې موږ اتفاق نه سره کوو نو موږ دا یوه خبره ډېر بار هر ځای کړې ده چې زموږ په وطن کې چې حالات خراب شوي دي ټارګېټ کیلینګ دی بم دماکې دي دا خو به موږ پر ریاست وتپو چې دا ریاست کړی دي یا ادارې دا د اتفاقه موږ چا ګرځولي وو موږ پښتانه د 400 خلک د دې خیبر نه چا ګرځولي دي د خیبر پښتانه د اورګزۍ نه چا ګرځولي دي د اورګزۍ پښتانه د باجوړ نه چا ګرځولي دي ځینې کارونه په موږ کام کې هم پکښې دي نو دا خبره به هر چا کوله چې پښتانه نه کښېني اتفاق نه کوي نو د ګران منظور خان په برکت او زه خو به اوله خبره دا وکړم چې د ګیلمن شهید د پاکې وینې په برکت دغه کار وسو چې په 80 کاله کې پښتانه په دومره غټ تعداد په دومره غټه کچه باندې یو ځای نه وسوي دا منظور خان اعلان وکړي دا د پر 11 اکتوبر په دا خیبر پر خاوره به ټول پښتانه یو ځای کیږي نو د دې ویډیو په توسط موږ به ټول کام باندې رخ کوو که د هر فکر دی که د هر سوچ خلک دی هغو ته موږ وایو چې راسئ سره جرګه سو موږ دا نه وایو چې دا د پی ټي ایم جرګه ده یا پی ټي ایم دی دا د پی ټي ایم خبره ومني په کار دی چې هر سړی راسي خپل فکر دلته ښکاره کړي خپله خبره کښېږدي موږ ته دې دا ووایي چې پی ټي ایم کې غلطي ده خو خبره دا ده حاضري لازمي ده هر پښتون او انشاءالله زموږ ایمان دی چې پښتانه به ټول حاضریږي او دلته به یو داسې پرېکړه کېږي چې را روان وخت به زموږ کام ښه په جګه غاړه او په جګو سترګو باندې ژوند کوي په سند کې پولیس خو هم ناروا وکړله خو سندیان دي دلته د پېښور پولیسو د چې کوم زموږ پښتانه ورونه دي او د هغوی لپاره همیشه د پی ټي ایم د ځوانانو اواز هم اوچت کړی ده هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي آیا دوی ته دا ظلم په کار و چې دوی وکړه په ډېره بخښنه یوه خبره وکړو دا په خیبر پښتونخوا کې چې کم پولیس پښتانه پولیس زموږ پر ملګرو پر پښتنو باندې یو سرې خولۍ والا ویني پر هغو باندې ټارګېټ کیلینګ کوي یا کریک ډون بخښه کوه کریک ډون کوي نو موږ دا یوه خبر کوو چې موږ ډېر په افسوس وایو چې لږ شپې مخکې چې د هغه پولیس والا به ټارګېټ سو شهیدان به سو سر ته به د هغه د سرې خولۍ ځوانان ولاړو دوی به د هغو د وینې حساب غوښتی او لږ شپې مخکې پولیس خپله نارې وهلې چې یې جو دهشتګردي اس کې پیچھے وردي نو موږ نن دا وایو چې پولیس په کار دی یو وخت کې که ستاسو یادي د مریم نواز سره داسې غلط حرکت وسو په سند کې د سند آی جي بیا چا دمکۍ ورکړې یعنی د ټول سند پولیسو استعفاوې ورکړې د اتحاد مظاهره یې وکړه نو موږ د پښتونخوا پولیسو ته وایو چې تاسو مهرباني وکړئ په چند زر روپۍ یو څو زر روپۍ تنخوا باندې د خپل ضمیر د دې د خپل هغه څه ورته وایي د خپل خاورې د خپلې ژبې په کار دی چې سودا نه وسي دغه کام دغه جرګه ستاسو دپاره ده ستاسو په دې خاوره کې امن غواړي په دې خاوره کې چې امن راسي سار به ستاسو سر په حفاظت وي نو هغو ته به موږ صرف ګیله وکړو نور خو هېڅ نسو ولی چې ستاسو خپل کام دی خپله خاوره مې ده او دغه ځوانان چې جمع شوي
د دې خاورې د اتحاد او د اتفاق دپاره خبره کوي نو په کار دی چې د دوی سره هغه رویه نه اوسي کوم چې دوی روانه ډېره مننه. مازدیګر 5 بجې شوه تقریبا بیا ملګرو ته ماشاءالله د چای او د سموسو او د بسکټو پروګرام شوی ده. ټولو راغلو میلمنو ته به انشاءالله هر څه ورسیږي. ماشاءالله ملګرو چې څومره هم دلته هغه چین اوس کلی سول د صفای بندوبست هم ملګري په خپله کوي لګیا یي هر څه ایټ د ټایم صفا کېږي هم. خامور جانې د پښتون قومي عدالت په اړه او د چې کوم ولس دا وخت په کورونو کې د هغوی دپاره او سره د پښتنو د پولیسو دپاره څه پیغام راکړه؟ بس پولیس له به دا پیغام ورکړم چې پولیس ډېر زیات بد کوي، ډېره ناجایزه کوي. پښتانه ورونه دي، پښتانه بچي دي. دوله ننګ پکار ده، دوله د خپلې وردۍ چې وغورځوي. روزي د الله نه ده، الله تعالی به د دې نه دوله ښه روزي ویر کړي، ښې ډیپټې به ویر کړي. داسې نه ده چې دا په دې کې د دو رزق ده د پښتون بېزتي کېږي، د پښتون کمی کېږي و دو چې دا دومره خپلې ډیپټو له ویلوړ دي. دا خو څه خبره نه ده، دا رزق خو د الله نه ده. او په پښتنو خویندو میندو دپاره او ځوانانو دپاره دا پکار ده چې څرنګه د سړي ځوانان ویلوړ دي چې داسې وسره د ښځې راوځي، ښځې وسره ودرېږي. که د چا مولي ته هغه کېږي، د زمینداد کېږي، چا به د ځوانانو به خدای مکړه خو د ځوانانو به دغه وي چې دلته راټول دي. نو خویندې میندې دا د دو دپاره ډېر قربانۍ چې وکړو ډېر به ښه وي. دو دا پکار دي چې قربانۍ وکړي چې موږ د ملک آزاد شي، د موږ د ملک کامیاب شي. ډېرې تیارې تېرې شوې، انشاءالله چې الله به رڼا راولي، الله به سپین سبا راولي. ډېرې غمجنې مو تېرې کړې، ډېر څه تېر شولو، موږ په ویر نه دي هغه. ډېره مننه. چې د چا د وسه کېږي چې د منظور سره ټول امداد وکړي. منظور یو منظور نه ده چې دا ټول پښتانه منظور شي، الله به ملک کامیاب شي. ډېره مننه. د ماښام د منځ وخت هم ده، خو هغه مخامخ چې کوم ګاډي تاسو وینئ د زرګونو په تعداد کې یوه قافله را روانه ده او دلته په زرګونو تعداد کې زموږ ځوانان الریډي په ټینټ کې موجود دي. دوی سره به دلته شرکت کوي. ماشاءالله ملګرو په زرګونو تعداد کې موږ سره سټوډنټس دلته اوس په دې کې شرکت کوي. که تاسو کتلی شئ ملګرو ماښام هم ده، خو په زرګونو تعداد کې دلته زموږ ځوانان موجود دي په ګراوند کې او هغه سټوډنټس که تاسو ونې هغه هم را روان دي، لږ ساعت کې به راورسېږي. چې په پیدل د یونیورسټي کمپس نه د خیبر خوره ته دومره ورسوئ انټري یې وکړه. هغه خلک ته نن دا ثابته شوه چې د پښتون کوم زلمي دا ځوانان ملي غونډې ځوانان زلمي د خیبر ته په پیدل درمي، د په پیدل درمي. برخه یوه خبره درته کوم، زموږ مشر منظور احمد پشتي زموږ باندې ډېرې نارې بند کړې دي، ډېرې کیسې یې بند کړې دي. دا خبره یې کړې ده چې مونږ نه ایجنډا شته نه ایجنډا شته چې پښتین کوم څنګه ته خوښه کو منظور د یغ لشکر پس سر ته سر ته پسې راون وي. منظور احمد پښتین دا خواهش لره چې هره یونیورسټي ته لوړ شه، هر کمپس ته لوړ شه، هره دروازه ته زه وداره. خو تاسو استعماري ادارې وینئ، هغه خلک وینئ چې میز بچون هانه نسبجلینه که دی قسم قسم پروپاگنده کی. همیش د حکمت نه چار وخواسته، میز تاسو حکمت نه چاره وخلي. لکه څرنګه چې تاسو نن دا همت وکړ په دا کیکر کې هر راون یې، په روډي نه هر راون یې. نن تاسو جی ایچ کیو ته ثابته کړه، تاسو پارلیمنټ ته ثابته کړه، تاسو سپریم کورټ ته ثابته کړه چې زه غلام نه یم، زه ازادي غواړم. ماشاءالله ملګرو په زرګونو تعداد کې سټوډنټس تاسو وینئ، دا هم په دې قومي عدالت کې په جرګه کې شرکت دپاره دا دي راورسېدل.
دا مخامخ ټول ملګري ورته په استقبال کې ولاړ دي